د النور مبارکه سوره چې د قرآن عظیم شان 30مه سوره ده په مدینه منوره کې را نازله شوې ده. 4 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له 22 آیت څخه اوري. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. پناه وړم الله تعالی شړل شوی شیطان څخه. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. لتاسنه چې کوم کسان د مالی وسع او قدرت خاوندان دي هغوی د دې خبرې قسم نه کوي چې له خپل خپلوانو مسکینانو د خدای د لارې مهاجرینو سره مرسته ونه کړي. هغوی باید معاف کړای شي او ورڅخه تیریدنه وشي. آیا تاسو نه غواړئ چې الله تاسو ته بخښنه وکړي؟ او د الله صفت دا دی چې هغه بخښونکی مهربان دی. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. کوم کسان چې پر پاکلمنو نه خبره مؤمنو ښځو باندې تورونه ټپي پر هغو باندې په دنیا او آخرت کې لعنت وکړای شو او د هغو لپاره لوی عذاب دی. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. هغوی د هغه ورځ نه هیروي چې کله د هغو خپل ژبې او د هغو خپل لاسونه پکې به د هغو په کړو شاهدي ووایي. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. په هغه ورځ به الله تعالی هغه بدله هغو ته بشپړه ورکړي چې هغوی مستحق دي او ورته څرګنده بشي چې یوازې الله حق دی د رښتیا او رښتیا ښوونکی. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. ناپاکی ښځې د ناپاکو نارینهو لپاره دي او ناپاکه نارینه د ناپاکو ښځو لپاره. پاکې ښځې د پاکو نارینهو لپاره دي او پاک نارینه د پاکو ښځو لپاره. د دوی لمن له هغو خبرو څخه پاکه ده چې جوړونکي یې غوټه کوي. د دوی لپاره بخښنه ده او ښه روزي. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. ای مؤمنانو له خپل کورونو څخه پرته نور کورونو ته تر هغه پورې مننه وځي تر څو چې رضایت ترلاسه نه کړئ او پر کورنۍ باندې سلام وانه چوي. دا کړن لاره ستاسو لپاره ډیره ښه ده. ایله ده چې تاسو به دې ته پاملرنه وکړئ. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. نو که هلته مو څوک نه میندل نو مننه وځئ تر څو چې تاسو ته اجازه ونشي او که تاسو ته وویل شي چې بیرته وګرځئ نو بیرته لاړ شئ. دا ستاسو لپاره ډیره پاکه کړنداره ده او تاسو چې څه کوئ الله ورباندې ښه پوهیږي. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. البته ستاسو لپاره په دې کې څه باک نشته چې داسې کورونو ته ننوځئ چې د چا د هستوګنې ځای نه وي او په هغه کې ستاسو د ګټې یا کار څه شی وي.
تاسو چې څه ښکارا کوي او څه چې پټوي په ټولو باندې الله خبر دی. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. ای پیغمبره مؤمنانو نارینه‌و ته ووایه چې خپل نظر تر کنټرول لاندې وساتي او د خپلو شرمځایونو ساتنه وکړي. دا د هغو لپاره ډیره پاکه کړنداره ده. هغوی چې څه کوي الله پرې خبري. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آباء بعولتهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. او ای پیغمبره مؤمنو ښځو ته ووایه چې خپل سترګې تر کنټرول لاندې وساتي او د خپلو شرمځایونو ساتنه وکړي او خپله ځان جوړونه او سینګار دې نه ښکاره کوي پرته له هغه چې په خپله څرګند شي او پر خپلو سینو دې د خپلو پوړونو پلونه واچوي. هغوی د خپله ځان جوړونه سینګار نه ښکاره کوي مګر د دې خلکو په وړاندې میړونه پلرونه د میړه پلرونه خپل زامن د میړونو زامن یعنی بونځیان ورونه وریرونه خوریونه د خپل تبع ښځې یعنی مسلمانې خپل مملوک خپل هغه لاسلاندې نارینه چې څه بل شان غرض نه لري او هغه ماشومان چې لا تر اوسه پورې د ښځو له پټو خبرو سره آشنا شوي نه وي یعنی په هغو کې جنسي غریزې نه وي راژوندی شوي. هغوی د پر ځمکه باندې په زوره پښو وهلو سره په داسې شان تګ نه کوي چې د هغو د پټ کړي سینګار خلکو ته معلومات وشي. ای مؤمنانو تاسې ټول په ګډه سره الله ته توبه وباسئ. هیله ده چې بری در په برخه شي. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. لتاسې نه چې کوم کسان مجرد وي او ستاسې له وینځو او غلامانو څخه چې څوک نیکان وي د هغو نکاح وکړئ. که هغوی بېوزلي وي نو الله به په خپل مهربانۍ سره هغوی شتمن کړي. الله ښه پراختیا راوستونکی او د علم څښتن دی. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن
غفور رحيم. او څوک چې د نکاح موقع ونمومي هغوی باید پاک لمني غوره کړي تر دې پورې چې الله په خپل پیرزوینه سره هغوی شتمن کړي. او ستاسو له غلامانو او ویندو څخه چې کوم کسان د یواز ورکولو په بدل کې د ازادۍ غوښتنه وکړي نو له هغو سره د مکاتبې عقد وکړي که تاسو ته معلومه وي چې په هغو کې خیر شته او هغو ته له هغه مال څخه ورکړي چې الله تاسو ته درکړی دی او خپل وینځ د خپل دنیوي ګټو لپاره فاحشه توپ ته ماړ باسي کله چې هغوی په خپل د پاک لمنۍ ژوند تیرولو غواړي او څوک چې هغوی اړ باسي نو له دې اړ ویستنې څخه وروسته الله د هغو لپاره بخښونکی مهربان دی. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. مونږ تاسو ته روښانه لارښوونکي آیاتونه درلیږلي دي او مونږ تاسو ته د هغو ملتونو د عبرت وړ مثالونه هم وړاندې کړي دي چې له تاسو نه پخوا تیر شوي دي او مونږ هغه نصیحتونه کړي دي چې متقیانو ته کیږي. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. الله د اسمانونو او ځمکې نور دی په کائناتو کې د هغه د نور مثال داسې دی چې لکه په یو تاقشه کې ډیوه بله شوې وي ډیوه په یوه ښیښه کې وي ښیښه داسې وي لکه د مرغلرې غوندې ځلانده ستوری او هغه ډیوه د زیتون د یوې داسې بختورې ونې له تیلو څخه بله شوې وي چې نه ختیځه وي نه لویدیځه چې د هغې تیل خود په خپله بلیږي که اور ورته ونه رسیږي هم په دغه ډول د رڼا د پاسه رڼا یعنې د زیاتېدو ټول عوامل راغونډ شوي وي. د الله چې هر چا ته خوښه شي د خپل نور په لوري ورته لارښوونه کوي هغه په مثالونو سره خلک په خبره پوهوي هغه له هر شي نه ښه خبر دی. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. د هغه د رڼا خواته لارمیندونکي په هغو کورونو کې موندل کیږي چې الله د هغو د لوړولو او په هغو کې د خپل نوم د یادولو حکم کړی دی. په هغو کې سهار او ماښام داسې خلک د هغه پاکي بیانوي چې سوداګري او راکړه ورکړه هغوی د الله له یاد نه د لمانځه ادا کولو او د زکات له ورکولو څخه نه غافل کوي. هغوی له هغې ورځې څخه ویریږي چې په هغې کې به د زړونو د راوړېدلو او د سترګو د رډو ختلو وار راشي. ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. او هغه دا هر څه د دې لپاره کوي تر څو چې الله د هغو د ډیرو غوره عملونو مکافات ورکړي او لا زیاتې په خپلې لورینې سره سرلوړي کړي. الله به حسابه ورکړه کوي هغه چاته چې خوښ شي.
والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. د دې پر خلاف کوم کسان چې کافر شول د هغو د عملونو مثال داسې دی لکه چې په وچه دښته کې سراب ځلیدونکې شګې چې تږي پرې د اوبو ګمان کړی و خو کله چې ورغی نو هیڅ یې ونه میندل بلکې هلته الله موجود وموند چې هغه ته د هغه پوره بشپړ حساب ورکړ او الله ژر حساب اخیستونکی دی. أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من یا خو د هغې مثال داسې دی لکه په یو ژور سمندر کې تیاره چې د پاسه یوه څپه خوره شوې ده د هغې د پاسه یوه بله څپه او د هغې د پاسه وریځ په تیاره باندې تیاره مسلطه ده که انسان خپل لاس وباسي نو هغه هم نشي لیدلی چاته چې الله رڼا ونه بخي د هغه لپاره بیا هیڅ رڼا نشته. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. آیتن نویني چې په پاکۍ سره الله ستایي ټول هغه مخلوقات چې په اسمانونو او ځمکه کې دي او هغه الوتونکي چې په وزرونو غوړولو سره الوزي هر یو د خپل مانځه او ثنا ستاینې کړنلاره پیژني او دوی ټول چې څه کوي الله ورڅخه خبرېږي. د النور مبارکه سوره چې د قرآن عظیم الشان 40مه سوره ده په مدینه منورې کې را نازله شوې ده 4 مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې له 40 آیت څخه اوري. ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير. د اسمانونو او ځمکې پاچاهي یوازې د الله لپاره ده او د همغه لوري ته د ټولو ورګرځېدل دي. ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. آیتن نویني چې الله وریځ ورو خوځوي بیا د هغې ټوټې سره یو ځای کوي بیا د هغې په راغونډولو سره یوه درنده وریځ تشکیلوي بیا ته ویني چې د هغې له پوښ نه د باران څاڅکي راڅڅېږي او هغه له اسمانه د هغو غرونو په برکت چې په هغه کې هسک ولاړ دي ګلی وروي نو چاته یې چې خوښه شي په هغې سره زیان اړوي او چاته چې خوښه شي له هغې نه یې ژغوري د هغې د برق برېښنا سترګې برېښوي. يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. همغه شپې ورځې اړوي راړوي په دې کې د سترګور یعنی د بصیرت د خاوندانو لپاره یو درس دی. والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على 4
يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. او الله هر ساکخ له یو ډول اوبو څخه شته کړ یعنی پیدا کړ، نو څوک په ګیړه خوېږي، څوک په دوه پښو او څوک په څلورو پښو باندې تک وي. د هغه چې څه خوښه وي پیدا کوي، هغه د هر څه وس لري. لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. موږ روښانه حقیقت ښوونکي آیتونه نازل کړي دي، وړاندې د سمې سیخې لارې لوري ته لارښوونه چې د الله چاته خوښه شي کوي. ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. دوی وایي چې موږ پر الله او پیغمبر باندې ایمان راوړی دی او موږ اطاعت منلی دی، خو له دې نه وروسته له دوی څخه یوه ډله له اطاعت نه مخ اړوي. دغسې خلک هېڅکله مؤمنان نه دي. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. کله چې د الله او د پیغمبر لوري ته بلل کېږي تر څو چې پیغمبر د دوی خپل منځي دعوا فیصله کړي، نو له دوی نه یوه ډله په څنګ کېږي. وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. البته که حق د دوی په جانب وي نو پیغمبر ته د امر منونکو په بڼه مراجعه کوي. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. د دوی په زړونو کې د منافقت ناروغي ده، یا په شک کې لوېدلي دي، یا هغوی له دې څخه ویریږي چې الله او د هغه پیغمبر به پر هغو ظلم وکړي. اصلي خبره دا ده چې ظالمان خو په خپله هم دوی دي. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. د مؤمنانو کار خود دا دی چې کله د خدای او پیغمبر لوري ته وبلل شي تر څو چې پیغمبر د هغو شخړه فیصله کړي، نو هغوی وایي چې موږ واورېدله او مو منله. همدغه راز خلک د بري او نجات موندونکي دي. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. او هماغه کسان بریالي دي چې د الله او د هغه د پیغمبر امر ومني او له الله نه وویریږي او د هغه له نافرمانۍ څخه ډډه وکړي. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون. داغه منافقان خلق د الله په نوم په کلکو قسمونو کولو سره وایي چې کته دوی ته د جهاد امر وکړي دوی به د هغه لپاره ووځي. دوی ته ووایه قسم مکوئ، ستاسې د امر مننې حال څرګند دی، ستاسې له کړو وړو څخه الله ناخبره نه دی. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. ووایا د الله د امر منونکي او د پیغمبر د فرمان تابع اوسئ، خو که تاسې مخ واړوئ نو ښه وپوهیږئ چې پیغمبر ته چې کومه فریضه ورله غاړې شوې ده د هغې مسؤل هغه دی، او پر تاسې چې د کومې فریضې پیټه ایښودل شوی دی د هغې مسؤل تاسې یې. که د هغه اطاعت وکړئ نو په خپله به سمه لار ومومئ، که نه نو د پیغمبر مسؤلیت خو له دې پورته نور څه نه دی چې په څرګنده روښانه توګه حکم ورسوي، یعنې ابلاغ یې کړي.
ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. الله لتاسنه د هغو کسانو سره چې ایمان راوړي او ښه عملونه وکړي وعده کړې ده چې هغوی په ځمکه کې هماغه شان خلیفګانو ګرځوي لکه چې له هغو نه مخکې تیر شوي خلک یې ګرځولي وو. د هغو لپاره به د هغو هغه دین په محکمو بنسټونو ودروي چې هغه الله تعالی د هغو لپاره خوښ کړی دی او د هغو د ویرې اوسنی حالت به په امن بدل کړي. هغوی د زما بندګي کوي او له ما سره د څوک نه شریکوي او څوک چې له دې وروسته کفر غوره کړي نو همداسې کسان فاسقان دي. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. لمونځ قائم کړئ، زکات ورکړئ او د پیغمبر اطاعت وکړئ، هیله ده چې پر تاسو رحم وکړای شي. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير. کوم کسان چې کافر دي د هغو په باب په دې غلط انګیرنه کې مو اوسئ چې هغوی به په ځمکه کې الله بې وسې کړي. د هغو هستوګنځی دوزخ دی او هغه ډیر ناکاره هستوګنځی دی. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. ای مؤمنانو، لازم ده چې ستاسو غلامان او ستاسو هغه ماشومان چې لا تر اوسه پورې د پوهې سن ته نه دي رسېدلي په 3 وختونو کې د اجازې په اخیستلو سره تاسو ته راځي. د سهار له لمانځه نه مخکې او غرمه چې کله تاسو جامې باسئ او د ماسخوتن له لمانځه نه وروسته دا 3 وختونه ستاسو لپاره د سطر وختونه دي. له دغه پرته که هغوی به اجازه راشي نو نه پر تاسو څه ګناه شته نه پر هغو. ستاسو یو بل ته بیا راتګ وي. په دې ډول الله ستاسو لپاره د خپل ویناو څرګندونه کوي او هغه د پوهې او حکمت څښتن دی. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. او کله چې ستاسو ماشومان د پوهې سن ته ورسیږي نو باید هماغسې د اجازې په اخیستلو راشي لکه څنګه چې د هغو مشران اجازه اخلي. په دغه راز الله خپل آیاتونه تاسو ته روښانوي او هغه د پوهې او حکمت څښتن دی. والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. او په کومه ښځه باندې چې ځواني تیره ناستې وي یعنې د لوړ عمر خاوندانې د نکاح لمنې نه وي که هغوی خپل پړونه کېږدي نو پر هغو څه وبال نشته په دې شرط چې د ډول او سینګار څرګندونکي نه وي. سره له دې که هغوی هم پتمني غوره کړي نو د هغو په حق کې ښه ده. الله هر څه اوري او په هر څه پوهیږي. ليس على الأعمى حرج
ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. هیڅ باک نشته که کوم ړوند یا ګوډ یا ناروغ د چا له کور نه خواړه وخوري او نه پر تاسې په دې کې څه باک شته چې له خپلو کورونو څخه خوراک وکړئ یا د خپل پلار نیکه له کورونو څخه یا د خپل مور او نیا له کورونو څخه یا د خپلو ورونو له کورونو څخه یا د خپلو خویندو له کورونو څخه یا د خپلو ترونو له کورونو یا د خپلو ترایندو له کورونو یا د خپلو ماماګانو له کورونو یا د خپلو توړیو له کورونو څخه یا له هغو کورونو څخه چې د هغو کلیګانې ستاسې په لاس کې وي یا د خپلو دوستانو له کورونو څخه د دې هم څه باک نشته چې تاسې په ګډه سره یو ځای خواړه وخورئ یا بیل بیل البته کله چې کورونو ته ننوځئ نو خپلو کسانو ته سلام اچوئ د خیر دعا د الله له لوري ټاکل شوې ډیره برکتناکه او پاکه سوتره په دغه ډول الله تعالی تاسې ته آیاتونه بیانوي هیله ده چې تاسې له پوهې او ادراک نه کار واخلئ. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. ریښتونی مؤمنان هم غدي چې الله او د هغه پیغمبر د زړه له کومې ومني او کله چې د کومې ټولنیزې چارې په وخت کې له پیغمبر سره وینو له هغه څخه له اجازه اخیستلو پرته دې نه ځي. کوم کسان چې له تا نه اجازه غواړي همغوی د الله او د پیغمبر منونکي دي نو کله چې هغوی د خپل کوم کار دپاره اجازه وغواړي نو چاته چې دې خوښه شي اجازه ورکړه او د دغسې خلکو په حق کې له الله نه د بښنې غوښتنه وکړه. الله په باوري توګه بخښونکی خورا مهربان دی. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. اے مسلمانانو په خپل منځ کې د پیغمبر بلل لکه ستاسې خپل منځو کې دی او بل بلنې غوندې مګڼئ. الله په تاسې کې هغه خلک ښه پیژني چې یو بل ته ځانونه پناه کوي او غلي غوندې په پټه وځي. د پیغمبر له حکم څخه سرغړونکي باید وویریږي چې په کومه فتنه کې اخته نشي یا دردناک عذاب پرې رانشي. ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم. خبردار اوسئ په اسمانونو او ځمکه کې چې هر څه دي د الله دي. تاسې چې په هر تګلاره یاست الله ورباندې پوهیږي.
په کومه ورځ چې خلک د هغه لوري ته ور وګرځول شي هغه به هغه ته وروخی چې هغه څه کړي راغلي دي هغه په هر څه عالم دی د الفرقان مبارکه سوره چې د قران عظیم شان 15مه سوره ده په مکه معظمه کې را نازله شوې ده او یا مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اوري بسم الله الرحمن الرحیم د الله په نوم چې ډېر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ډېر برکت ناک دی هغه ذات چې هغه پر خپل بنده باندې دغه فرقان نازل کړ ترڅو چې د ټولو نړیوالو لپاره آگاه کوونکی وي الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا هغه ذات چې د ځمکې او اسمانونو د پاچایۍ څښتن دی او څوک یې زوی نه دی نیولی چې له هغه سره په پاچایۍ کې څوک شریک نشته هغه چې هر شی پیدا کړ بیا یې د هغه یو سرنوشت وټاکه واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا خلکو له هغه پرته داسې معبودان ونیول چې هیڅ شی نه پیدا کوي بلکې په خپل هڅول کیږي په خپل د خپل ځان لپاره هم د څه ګټې یا زیان واک نه لري او نه مرګ په واک دی او نه ژوند او نه هم بیا ژوندي کول وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا او هغه کسانو چې کافر شوي دي وویل چې دغه فرقان له ځانه جوړ کړی شوی شاید چې دغه سړي په دروغ رامنځته کړی دی او ځینو نورو خلکو په دې کار کې له ده سره مرسته کړې ده لوی ظلم او سخت دروغ دي چې دوی پرې درېدلي دي وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا وای دا د پخوانو خلکو لیکل شوي شیان دي چې دی نکلونه کوي او هغه د ته سهار او ماښام اورول کیږي قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما اے محمد دوی ته وای چې دا هغه چا نازل کړی دی چې د ځمکې او اسمانونو په راز پوهیږي حقیقت دا دی چې هغه ستر بخښونکی او مهربان دی وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا وای دا څنګه پیغمبر دی چې خواړه خوري او په بازارونو کې ګرځي را ګرځي ولې دته کومه پرېخته ونه لیږل شوه چې له ده سره وه او پر نه منونکو باندې ګواښ کولی أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا یا که نور هیڅ نه وای دته کومه خزانه را کوزه کړی شوی وای یا د کوم باغ وای چې له هغه نه په ډاډینه روزي ترلاسه کولای ظالمان وای تاسو خو په یو کور وهلي سړي پسې روان یې انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا وګوره دوی څنګه عجیبه دلیلونه درته وړاندې کوي دا سلار ورکی دي چې هیڅ کومه د کار خبره په فکر کې نه ورځي تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات
تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. ډیر برکت ناک دی هغه ذات چې کو غواړي د دوی له ټاکلو یاد کړای شو شیانو څخه هم زیات درکولی شي. یو نه ډیر باغونه چې تر هغو لاندې ویالې بهیدونکي وي او لوړې دنګې ماڼۍ. بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. بلکې هغوی د قیامت ورځ دروغ ګڼلې ده او څوک چې د قیامت ورځ دروغ وګڼي د هغه لپاره مونږ ته او جن لمبه وهونکی اور تیار کړی دی. إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. هغه یعنی دوزخ چې کله له لرې څخه دوی وویني نو دوی به د هغه د غضب او تاو اوازونه واوري. وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. او کله چې دوی لاسونه او پښې تړلي په هغه کې یو تنګ ځای ته ورننویستل شي نو د خپل مرګ غوښتنه به وکړي. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. په هغه وخت کې به ورته وویل شي چې نن یو مرګ نه ډیر مرګونه وغواړئ. قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا. له دوی څخه پوښتنه وکړه دغه سرنوشت ښه دی او که هغه جاوداني جنت چې له خدایه ویریدونکو پرهیزګارانو سره د هغه وعده شوې ده چې د هغو د کړو وړو مکافات او د هغو د سفر وروستی پړاو به وي. لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسئولا. چې په هغه کې به د هغو هره غوښتنه ترسره شوې وي چې په هغه کې به هغوی د تل لپاره هستوګن وي چې د هغه ورکړه ستا پر رب باندې یوه واجب الادا یعنی د ترسره کولو وعده ده. ويوم يأتوهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل. او همغه ورځ به وي چې کله ستا پروردګار دغه خلک هم را ایثار کړي او د دوی هغه معبودان هم راوبلي چې نن دوی له الله نه پرته د هغو بندګي کوي. بیا به هغه له هغو نه پوښتنه وکړي آیا تاسې زما دغه بندګان ګمراه کړي او که دوی په خپله له سمې لارې نه اوښتي بې لارې شوي. قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا. هغوی به عرض وکړي پاک دی ستا ذات زموږ لپاره خو د دې مجاله هم نه و چې له تا څخه پرته کوم بل څوک خپل سرپرست ونیسو خو تا دوی او د دوی پلرونو نیکونو ته ښه د ژوند وسایل ورکړل ان تر دې چې دوی درس هیر کړ یعنی ستا له یاد نه غافل شول او په هلاکت کې ولوېدل. فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. داغه سبا دروغ غنی هغوی یعنی ستاسې معبودان ستاسې هغه خبرې چې نن تاسې کوي بیا به نه تاسې د خپل هلاکت مخنیوي وکړای شي نه به له کومې خوا څخه مرسته وموندلی شي او هر څوک چې له تاسې نه ظلم وکړي په هغه باندې به موږ د سخت عذاب خوند وڅکو. وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا.
اے محمد لتانه مخکې چې مونږ هر څومره پیغمبران لیږلي وو هغوی ټول هم خواړه خوړونکي او په بازارونو کې ګرځېدونکي خلک وو په اصل کې خو مونږ تاسې ځینې د دینو لپاره د ازمایښت وسیله ګرځولي یاست آیا تاسې صبر کوئ ستا رب هر څه ویني وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا کوم کسان چې زموږ حضور ته د وړاندې کېدو فکر نه لري هغوی وایي ولې مونږ ته پرېښتې نه رالیږل کېږي یا دې مونږ خپل رب ووینو دوی په خپل نفس کې ډېر مغرور شول او په خپل سرکشۍ کې له چتې ووتل يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا په کومه ورځ چې دوی پرېښتې وویني هغه به د مجرمانو لپاره د څه زیري ورځ نه وي چیغه به کړي چې خدای ته پناه وروړو وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا او هر څه چې د هغو کړو وړو دي مونږ به هغه راواخلو د دوړې په څیر به والوزو أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا یوازې همغه خلک چې د جنت حقدار دي په هغه ورځ به په ښه ځای کې هستوګن وي او د حشر د سخت غرمې تیرولو ښکلې دیره به ومومي ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا په هغه ورځ به په اسمان تیرونکې و وریځ څرګنده شي او پرښتې به کتار کتار راکوزې کړای شي الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا په هغه ورځ به حقیقي پاچاهي یوازې د رحمان خدای وي او هغه به د کافرانو لپاره ډیره سخته ورځ وي ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا ظالم انسان به خپل لاسونه چیچي وایي به کاش کې ما د پیغمبر ملګرتیا کړې وای يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا هي زما بدبخته کاش کې ما فلانای سړی په دوستۍ سره نه وای نیولای لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا هغه تیر ویستلم هغه نصیحت مې ونه منل چې ما ته راغلی و شیطان د انسان په حق کې ډیر زیات بې وفا ثابت شو وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا او پیغمبر به وایي چې ای زما ربا زما قوم دغه قرآن پرېښودلی وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا ای محمد مونږ په همدغه شان مجرمان د هر پیغمبر دښمنان ګرځولي دي او ستا لپاره ستا رب لارښوونکی او مرستندوی کافي دی وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا منکران وایي په دې سړي باندې ټول قرآن په یو وخت کې ولې نازل نکړل شو هو داسې ځکه شوي دي چې دا په ښه شان موږ ستا په ذهن کې کېنو او د همدې غرض لپاره موږ هغه ته په یو ځانګړي ترتیب سره د بیلابیلو برخو بڼه ورکړې ده ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا او په دې کې دا مصلحت هم دی چې کله چې هغوی تا ته کومه بې سابقې خبره یا حیرانونکې پوښتنه راوړي
د هغې سم جواب مونږ په خپل وخت ته درکړ او په ډیره ښه ډول سره مو خبره روښانه کړه. الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. کوم کسان چې پړ مخې د دوزخ لوري ته راښکودل کیدونکي دي د هغو دریځ ډیر ناوړه او د هغو لاره په نهایي درجه غلطه ده. ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا. من موسی ته کتاب ورکړ او له هغه سره مو د هغه ورور هارون د مرستیال په توګه ملګری کړ. فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا. او هغه ته مو ویل چې هغه قوم ته ورشي چې زمونږ آیاتونه دروغ ګڼلي دي په پای کې مونږ هغه خلک تباه کړل. وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما. د نوح د قوم همدغه حال شو چې کله پیغمبران دروغ جنو ګڼل مونږ هغوی غرق کړل او د نړیوالو لپاره مو د عبرت یوه نښه وګرځوله او د دې ظالمانو لپاره مونږ یو دردناک عذاب تیار کړی دی. وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا. په همدغه شان عادیان، سمودیان او د اصحاب راس یعنی د څا خاوندان او د منځنیو پیړیو زیاتره خلک تباه کړای شول. وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا. له هغونه هر یو ته مونږ د مخکنیو تباه کیدونکو مثالونه وړاندې کړل او په پای کې هر یو متار مار کړ. ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا. او پر هغې سیمې باندې خو دوی تیر شوي دي چې ډېر ناکاره باران پرې اورول شوی و. آیا دوی به د هغې حال نه وي لیدلی؟ خو دوی له مرګه وروسته د بیا ژوندون هیلهمن نه دي. وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا. دوی چې کله تا وویني نو ملنډې در پورې وهي وایي آیا دغه سړی دی چې خدای د پیغمبر په توګه رالیږلی دی؟ إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. د خو به مونږ بېلارې کړي د خپلو معبودانو څخه به یې اړولي وای که مونږ د هغو پر عقیدتمندۍ باندې ټینګار نه وای کړی. ښه هغه وخت لرې نه دی چې د عذاب په لیدلو دوی ته په خپله څرګنده شي چې څوک په ګمراهۍ کې لرې وتي وو. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. ته کله د هغه چا حال ته ځیر شوی چې هغه خپل نفسي خواهش خپل خدای ګرځولی وي؟ آیا ته پر سمه لاره باندې داسې چا د راړولو مسؤلیت په غاړه اخیستی شي؟ آیا ته انګیرې چې له دوی نه زیاتره کسان اوري او پوهیږي؟ دوی خو د څارویو په شان دي بلکې له هغو نه هم هاخوا. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. ته نه ګورې چې ستا رب په څه ډول سیوری خوروي؟ که هغه غوښتي وای نو هغه به دایمي ساکن سوری ګرځولی و. موږ لمر د هغه د وجود دلیل ګرځو. بیا چې لمر هر څومره پورته کیږي موږ د هغه سیوری کرار کرار خپل لوري ته راغونډوو.
وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا او هغه د همغه الله ذات دی چې شپه ستاسو لپاره جامه او خوب د آرامۍ سبب او ورځې د ژوندۍ پاتېدو وخت یعنی د ژوند فعالیت وسیله وګرځوله. وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا. او هماغه ذات دی چې د خپل رحمت په مخ کې بادونه د زیری په توګه لیږي بیا له اسمانه پاکي اوبه نازلوي تر څو چې د هغو په وسیله یې ومړه ځمکه ژوندۍ کړي او له خپل مخلوق نه زیاتره څاروي او انسانان خړوبه کړي. ولقد فرقناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. دغه کارنامه مونږ بیا دوی ته ورخیو تر څو چې دوی یو څه درس واخلي خو زیاتره خلک د کفر او ناشکرۍ څخه پرته د کوم بل چارچلن له غوره کولو څخه انکار کوي. ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا. که زمون خوښه وای نو په هر کلی کې به مو یو نذیر یعنی پیغمبر را پاتولی. فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. نو ای پیغمبره د کافرانو خبره هیڅ کله ممنه او دا قرآن در سره واخله له هغو سره ستر یعنی هر اړخیزه جهاد وکړه. وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. او دا همغه ذات دی چې دوه سمندرونه سره یو ځای کړي دي یو خوږ او خوندور بل تریخ او تریو او د دواړو په منځ کې یو پرده حایله ده یو خنډ دی چې هغه له ګډېدلو نه ساتلی منع کړی دی. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. او هماغه ذات دی چې له اوبونه یو بشر پیدا کړ بیا له هغه نه د نسب او خویشاوندۍ دوه بېلابېلې لړۍ وغځولې. ستا پروردګار د ستر قدرت څښتن دی. ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا. له دغه خدای پرته خلک د هغو بندګي کوي چې نه دوی ته ګټه رسولی شي نه زیان او د دې لپاسه نور دا چې کافر د خپل رب پر خلاف د هر سرکش ملاتړ ګرځېدلی دی. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. ای محمد تو خو مونږ یوازې یو زیری ورکوونکی او ویرونکی لیږلی. قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. دوی ته ووایه چې زه په دې وظیفه باندې له تاسې نه څه اجرت نه غواړم. زما اجرت صرف دا دی چې د چا چې زړه وغواړي هغه د خپل رب لاره غوره کړي. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. ای محمد پر هغه خدای توکل وکړه چې ژوندی دی او هیڅ کله مړ کیدونکی نه دی. د هغه له ستاینې سره د هغه پاکي بیان کړه. د خپلو بندګانو له ګناهونو څخه یوازې د همغه باخبرتوب کافي دی. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا.
غزاد چې په شپږو ورځو کې اسمانونه او ځمکه او ټول هغه څه پیدا کړل چې د اسمانونو او ځمکې په منځ کې دي بیا هغه د کائناتو د سلطنت پر تخت عرش باندې ځلاند شو رحمان خدای د هغه د شان پوښتنه لکوم پوهیدونکي څخه وکړه د الفرقان مبارکه سوره چې د قران عظیم شان 25مه سوره ده په مکی معظمه کې را نازله شوې ده او یا مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې له شپږم آیت څخه اوري د دې آیت په اوریدو سره یو د تلاوت سجده واجب کیږي وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا کله چې دوی ته ویل کیږي چې رحمان خدای ته سجده وکړي نو وای رحمان سوي ته چې څوک وای نو موږ به هغه ته سجده کوو دغه بلنه د حقوق کرکه برعکس لا زیاتوي کومه ګټه نه کوي تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا ډیر مبارک دی هغه ذات چې په اسمان کې برجونه پیدا کړل او په هغه کې یو ډیوا او یو ځلاند سپوږمۍ رڼا کړه وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا ما غزات دی چې شپه او ورځ یو د بلې جانشینه کړه د هر هغه چا لپاره چې غواړي درس یعنی پند واخلي یا غواړي شکر ویستونکی شي وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما د رحمان خدای اصلي بندگان هغه دي چې پر ځمکه باندې په ورو او په تواضع زی او که جاهلان مخ ته راشي نو وای تاسو ته سلام والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما هغه کسان چې د خپل پروردګار په وړاندې په سجدو او قیام شپې تیروي والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما هغه کسان چې دعاګانې کوي چې ای زموږ پروردګار موږ د دوزخ له عذاب وساته د هغه عذاب شدید او دائم پاتې کیدونکی دی إنها ساءت مستقرا ومقاما هغه خو ډیر ناکاره استوګنځای او ځای دی والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما کسان چې کله لګښت کوي نو نه بې ځایه لګښت کوي او نه بخیلي بلکې د هغو لګښت د دغو دواړو سرحدونو په منځ کې په میانه روي ولاړ وي والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما هغه کسان چې الله نه پرته کوم بل معبود نه بلی هغه نفس په ناحق نه وژني چې خدای حرام کړی وي او نه د زنا مرتکب کیږي او هر څوک چې دغه کار وکړي هغه به د خپل ګناه بدله ومومي يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا د قیامت په ورځ به هغه ته مکرر عذاب ورکړل شي او په هغه کې به هغوی د تل لپاره ذلیل پراته وي إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما مګر دا چې چاله دغه ګناهونو څخه ورسته توبه ویستلی وي او ایمان راوړی وي او غوره عمل کړی وي دغه خلکو بدی به الله په نیکیو بدلی کړي او هغه خیر بخونکی او خورا مهربان دی ومن تاب وعمل صالحا
فإنه يتوب إلى الله متابا. څوک چې د توبې په وستلو نیک عملي غوره کوي هغه نو د خدای لوري ته داسې راګرځي لکه څنګه چې د ګرځېدلو حق دی. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. او د رحمان خدای بندگان هغه دي چې د دروغ شاهدین نه وایي او که په کوم بابیزه شي باندې ورشي نو د شریفو انسانانو په څیر په شریفانه چلند ورڅخه تیریږي. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. هغو ته که د هغو د پروردګار د آیتونو په اورولو نصیحت کیږي نو هغوی پر ځان ړوند کون نه اچوي، یعنی دغه پند او نصیحت نالیدلی نه نیسي. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. کسان چې دعاګانې کوي چې ای زموږ پروردګاره موږ ته له خپلو میرمنو او اولادونو څخه د سترګو رڼا راکړه، یعنی هغو ته د ایمان او نیک عمل توفیق ورکړه او موږ د پرهیزګارانو امامان کړه، یعنی په تقوا او طاعت کې تر ټولو مخکې کړه. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. دغه دی هغه کسان چې د خپل صبر میوه به د دنګې ماڼۍ په بڼه کې ومومي، په آداب او سلامونو سره به د هغو هرکلی کیږي، هغوی به د تل لپاره هلته اوسیږي. څومره ښه دی هغه استوګنځی او هغه ځای. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. اے محمد خلکو ته ووایه زما رب تاسې ته څه اړتیا لري که تاسې هغه ونه بلئ. اوس چې تاسې د دروغو نسبت کړی دی ډېر ژر به هغه سزا ومومئ چې ځان ژغورل به درته محال شي. د الشعراء مبارکه سوره چې د قرآن عظیم شان 26مه سوره ده په مکې معظمې کې رانازله شوې ده. 220 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډېر زیات مهربان پوره رحم لرونکی دی. تلك آيات الكتاب المبين. تاسین میم دا د مبین یعنی حق کار کوونکی کتاب آیاتونه دي. لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. اے محمد خای ته پرې غم کې خپل ځان بایلی چې دغه خلک ایمان نه راوړي. إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. که مونږ وغواړو نو له اسمانه داسې نښانه نازلولی شو چې د دوی غاړې د هغې په وړاندې ښکته شي. وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين. دغه خلکو ته چې د رحمان خدای له لوري هر نوی نصیحت راځي دوی ورڅخه مخ اړوي. فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. اوس چې دوی د دروغو نسبت کړی دی ډېر ژر به دوی ته د هغه شي حقیقت له بیلابیلو لارو نه څرګند شي چې دوی په هغه پورې ملنډې وهي. أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم. او آیا دوی کله ځمکې ته نه دي کتلي چې موږ څومره زیات هر ډول عمده نباتات پکې راټوکولي دي؟
إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. په یقیني توګه په دې کې یوه نښانه ده، خو له دوی نه زیاتره منونکي نه دي. او حقیقت دا دی چې ستا رب زوروره هم دی او د رحمت خاوند هم. وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون. دوی ته د هغه وخت کې واوره چې کله ستا رب موسی ته نارې کړې ظالم قوم ته ورشه د فرعون قوم ته، آیا هغوی نه ویریږي؟ قال رب إني أخاف أن يكذبون. موسی عرض وکړ ای زما ربه زه ویریږم چې هغوی به ما دروغجن وګڼي. ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون. زما سینه تنګیږي او زما ژبه نه ګرځي، ته هارون ته هم رسالت ولېږه. ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون. او پر ما باندې د هغو په وړاندې دی او جرم تور هم شته، ځکه نو زه ویریږم چې هغوی به ما ووژني. قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون. الله فرمایل هیڅ کله نه هغوی تاسې ته کوم زیان نشي رسولی، تاسې دواړه لاړ شئ زموږ نښانې در سره واخلئ، موږ به له تاسې سره یو او هر څه اورو. فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل. فرعون ته ورشئ او هغه ته ووایاست موږ رب العالمین د دې لپاره رالیږلي یو چې ته بني اسرائیل له موږ سره تلو ته پرېږدې. قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. فرعون ویل آیا موږ ته له ځان سره د اولاد په څیر نه وې پاللی؟ تا د خپل عمر ډیر کلونه له موږ سره تیر کړل او له هغه وروسته دې وکړل څه چې دې وکړل، ته خورا ښېګڼه هېروونکی سړی. قال فعلتها إذا وأنا من الضالين. موسی ځواب ورکړ په هغه وخت کې ما هغه کار په ناپوهۍ سره کړی و. ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. بیا زه ستاسې له ویرې نه وتښتېدم، له هغه وروسته زما رب ماته حکم راکړ او زه په پیغمبرانو کې شامل کړم. وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. پاتې شوه ستا ښېګڼه چې تا له ما سره کړې ده، نو د هغې حقیقت دا دی چې تا بني اسرائیل خپل غلامان ګرځولي وو. قال فرعون وما رب العالمين. فرعون ویل او دا رب العالمین څه وي؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. موسی ځواب ورکړ د آسمانونو او ځمکې رب او د ټولو هغو شیانو رب چې د آسمان او ځمکې په منځ کې دي، که تاسې باور کوونکي یاست. قال لمن حوله ألا تستمعون. فرعون خپلو خوا او شا خلکو ته وویل اورئ؟ قال ربكم ورب آبائكم الأولين. موسی وویل ستاسې رب هم او ستاسې د هغو پلرونو نیکونو رب هم چې مخکې تیر شوي دي. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. فرعون حاضرینو ته وویل ستاسې پیغمبر صاحب چې تاسې ته رالیږل شوی دی بیخي لیونی ښکاري. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون.
موسی وویل د ختیځ او لویدیځ او هر څه چې د دې په منځ کې دي د هغو ټولو رب که تاسې څه پوهه لرئ. قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. فرعون وویل که تا له ما پرته کوم بل معبود ومانه نو تا به هم په هغو خلکو کې شامل کړم چې په بندیخانو کې پراته ورستېږي. قال أولو جئتك بشيء مبين. موسی وویل که څه زه تا ته یو څرګند شی راوړم هم. قال فأت به إن كنت من الصادقين. فرعون وویل ښه نو راوړه که ته رښتونه یې. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. د هغه له خولې نه د دې خبرې له وتلو سره سم موسی خپله همسا وغورځوله او په ناڅاپي ډول هغه یو ښکاره ښامار ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. بیا هغه خپل لاس له تخرګ نه راوویست او هغه د ټولو کتونکو په وړاندې ځلیده. د اشعرا مبارکه سوره چې د قرآن عظیم شان 26مه سوره ده په مکې معظمې کې رانازله شوې ده. 220 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له 40 آیت څخه اورئ. قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون. فرعون خپلو خوا او شا سردارانو ته وویل دا سړی په یقیني ډول یو ماهر کوډګر دی، غواړي چې د خپلو کوډو په زور تاسې له هېواد نه وباسي. اوس ووایاست تاسې څه حکم کوئ؟ قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم. هغوی وویل دا یو د ده ورور ایثار کړه او په کارونو کې ماسلان وګرځوه چې هر یو ماهر کوډګر درته راولي. فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. لکه چې یوه ورځ په ټاکلي وخت کوډګران را غونډ کړای شول او خلکو ته وویل شول تاسې به غونډې ته ورشئ، ښایي چې موږ د کوډګرو په دین شو که هغوی برلاسي شي. فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. کله چې کوډګر میدان ته راغلل نو هغوی فرعون ته وویل مونږ ته خو به انعام وي که چېرته مونږ بری وګټو. قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. فرعون وویل هو او تاسې به بیا په هغه وخت کې په نږدې کسانو کې وشمېرل شئ. قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. موسی وویل وغورځوئ د څه چې تاسې غورځوونکي یئ. فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. غوسم د لاسه خپل رسۍ او همساوي وغورځولې او ویې ویل د فرعون په بخت به همدا مونږ بری موندونکي یو. فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون. بیا موسی خپل همسا وغورځوله نو په ناڅاپي ډول هغې د هغو د دروغو کارنامې خوړلې تېرولې. فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. په دې سره ټول کوډګران سمدلاسه په سجده پرېوتل او غږ یې وکړ چې مونږ رب العالمین ومان د موسی او هارون رب. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من
خلاف ولأصلبنكم أجمعين. فرعون ویل تاسې په موسی ایمان راوړ مخکې له دینه چې ما تاسې ته اجازه درکړې وای. هرومرو دا ستاسې مشر دی چې تاسې ته کوډي درښودلي دي. ښه نو همدا اوس به وپوهېږئ. زه به ستاسې لاسونه او پښې رد بدل غوڅې کړم او تاسې ټول به په دارو زړوم. قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون. هغو ځواب ورکړ هیڅ پروا نشته، موږ به د خپل رب حضور ته ورشو. إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. او موږ هیله مند یو چې زموږ رب به زموږ ګناهونه وبخي ځکه چې موږ تر ټولو مخکې ایمان راوړی دی. د اشعراء مبارکه سوره چې د قرآن عظیم شان 26مه سوره ده، په مکې معظمې کې را نازله شوې ده. 220 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له 250 آیت څخه اورئ. وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون. مون موسی ته وحی ولېږله چې د شپې مهال زما بندگان در سره واخله ووځه، تاسې به تعقیب کړای شئ. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون. په دې سره فرعون د لښکرو برابرولو لپاره ښارونو ته مارسلان ولېږل او په دې وینا یې ولېږل چې دا یعنی بني اسرائیل یو موټی څه لږ شان خلک دي او دوی مونږ ډیر په غوسه کړي او مونږ داسې وډله یو چې هر وخت بیدار یعنی تیار او آماده یو. فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل. په دې ډول موږ هغوی د هغو له باغونو، چینو، خزانو او د هغو له ډېرو ښو هستوګنځیو څخه راویستل. دا خو وشول له هغو سره، او بلې خواته موږ بني اسرائیل د دغو ټولو شیانو وارثان وګرځول. فأتبعوهم مشرقين فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. نو دوی په لمرخاته کې د هغوی په تعقیبولو کې شول. کله چې دواړه ډلې سره مخامخ شوې نو د موسی ملګرو چیغه کړه چې موږ خو ونیول شو. قال كلا إن معي ربي سيهدين. موسی وویل هیڅ کله نه، له ما سره زما رب دی، هغه به هرومرو ما ته لارښوونه وکړي. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. مون موسی ته د وحی په وسیله حکم وکړ چې ووهه په خپل همسا سره سمندر. په ناڅاپي ډول سمندر وچاوده او د هغه هره ټوټه د یو لوی غره په څیر شوه. وأزلفنا ثم الآخرين. همالته مونږ بله ډله هم نږدې راوستله. وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين. موسی او ټول هغه کسان چې له هغه سره وو مونږ وژغورل او نور مو غرق کړل. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. دې پیښه کې یوه نښانه ده، خو له دغو خلکو نه زیاتره منونکي نه دي. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. او حقیقت دا دی چې ستا رب زورور هم دی او ډیر زیات مهربان هم. واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون.
او دوی ته د ابراهیم قصه واوروه کله چې هغه خپل پلار او خپل قوم څخه پوښتنه کړې و چې د څه شیان دي چې تاسو عبادت کوئ. قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. هغه جواب ورکړ یو څه بوتان دي چې مونږ عبادت کوو او مونږ د همدوی په خدمت بوخت یو. قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون. هغه پوښتنه وکړه آیا دوی ستاسو اوري کله چې تاسو دوی ته بلنه ورکوي یا دوی تاسو ته څه ګټه یا زیان رسوي؟ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. هغه جواب ورکړ نه بلکې مونږ خپل پلار نیکه د همدې کار په کولو میندلې دي. قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. ابراهیم ویل کله هم تاسو په غړېدلو سترګو هغو شیانو ته کتلی چې تاسو او تاسو مخکنیو پلرونو نیکونو د هغو بندګي کړې ده. زما خدا ټول دښمنان دي له یو رب العالمین نه پرته چې هغه پیدا کړم بیا همغه راته لارښوونه کوي. هغه ذات چې ما ته خوراک څښاک راکوي او کله چې ناروغېږم همغه مې روغوي. هغه ذات چې مرګ به راکړي او بیا به مې دوهم ځل ژوندی کړي. هغه ذات چې له هغه څخه زه هیله لرم چې هغه د جزا په ورځ زما خطا معاف کړي. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. لدې وروسته ابراهیم دعا وکړه ای زما رب ما ته حکم راوخیا او مال صالحانو سره یو ځای کړه او په وروسته نسلونو کې رښتیانه نومیالیتوب را په برخه کړه او مال نعمتونو څخه د مال اعمال جنت له وارثانو څخه وګرځوه او زما پلار ته بخښنه وکړه چې بېشکه هغه له ګمراهانو څخه دی او ما په هغه ورځ مرسوا کوه چې کله ټول خلک ژوندي را پاڅول شي کله چې نه مال څه ګټه ورسوي نه اولاد پرته له دې نه چې څوک له روغ سپېڅلي زړه سره د الله حضور ته ورغلی وي. صدق الله العظيم. الله ستر رښتیا ویونکی دی.